چې دومره دې ته والې چې ستا په میاشت ښه تېره شي. نه بس معموله بس ته په خپله سو کمزور که مجبور وي یا که څوک چرته مزدور وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ویرېدې؟ ولې خیر تکړه. ما وی چې څه شی چې څه غور نشته او په غیر څه هوش و څنګه خیر برابر یو. ما تاسو نه معلومات کوه او کرنه دلته کې خخ ته مونږ وی چې کم ځای کې به ملو شي چې واپس ورشو. دا بټې ټولې مخکې نور بټې شته والله چې د خدای بالا بټې دي خو زه خو هلته کوچ په یوه بټې کې کور کوم د مستمر و د جبار والا نو خښتې یو والا چې ښې خښتې دي پکې ښایسته خښتې دي خو ریټونه یې ګران دي ټولو. ته چېرته روان یې؟ تا خو دا ماشوم مو را په مخه کړی. دا داسې مه کوه دا د ګوډه یې نموز شوی و نو ویډله مې راوستی و نو زه ځکه داسې نن دې چوټي وه؟ نو نن مې بس ورځې ځکه چوټي وه چې شپې مې ډیپټي وکړه که نه د شپې ډیوټي کې نو بس څه وکړو یاره 100 روپۍ ګټې. والله د شپې چې د ډیوټي کې 100 روپۍ د کور په طریقه یې کې که نه چې په ډېرو بده خو یې مونږ خو غریبي وو چې ونه کړو څه وکړو نو لکه دا وي چې مه کوه وړتیا نو دوی لکه موله 6000 روپۍ اغتار وکوي خو لکه کور یې دروند دی ډېر دی دا پتې 6000 نو بس دا خو ډېر شي دي څه به د زامن ګټي او څه به ته ګټې. باچي مې وړه دي که نه دا خپوکي دي که نه مساله ده دوکانې بیا مې څه خواري وه. دا ماشومان دي به دا ماشومان دغه نه یو غر ته یو چور وړوکی دی او درې مې لورګانې هم واړې دي دا یوه لورګ مې دا تقریبا داسې وګڼه چې بس بلکل الله وایي روجې شي. نو دا ټوله خزاله خزه و داسې کار دی چې څنګه ستا دا بچي دي دا کسل ده کې نور ماشومان دي یتیمانان دي مونږ خو هغوی د روژه ماتي لپاره چاندم راټولو ځان له خښتې م ګورو نو سړي پکې دا اوسه کېږي چې داسې ماشومان دي چې یتیمانان دي مور او پلار یې نشته او دا به پکې نه وي دا خو د الله پاک او د انسان ترمنځ معاملې دا به پکې نه وي د الله پاک په نظر کې 1 روپۍ 1 لک روپۍ یو شان الله چې بلکل الله دې قبول نو سړي پکې دا اوسه کېږي نو ما خو چې دا ګوډه یې بټې په کاته کې خو کاکوز رو کوش و نو خو چې لاسونه ته 100 روپۍ مې واس کېږي چې وې کوم خو لکه خو شته چې دلته خور سره دی وې مې دارک نشته دروغ دی امون تاوان دي د بېوسو خدمتګار یې د ناچارو تابعدار یې بس راجعي وسو هلته کې یو سره لاړ شم بیا به راکې والله چې بل ته ویم چې ویره کوي الله خو لکه دا و چې ته به څو راکې چې هغه ځای پوره سره لاړ شم ته به څو راکې چې هغه ځای پوره سره لاړ شم بس بس خبره څومره یې ډنوخ کې دي یاره بس یو 100 روپیو نه پورته لکه داسې وي چې دا سلګون داسې که نه چې په خوی دی مطلب چې 100 روپۍ ته راکې خراب به م پې نه شي او دلته به کار وشي لکه پې خراب ونه شو مخکې والله تک داسې کار کوو کاکا داسې شو چې هغه 100 روپۍ تا مونږ له راکړه ټیک شو زه ویم که نه میاشت د روژې ده دا ماشومان هم دي او خرچې هم ډېرې دي زه یم چې دا یو میاشت تاسو خپل لمونځونه عبادتونه وکړئ او په کور کې تېرې کړئ دغه یو میاشت او چې کله روژه تېره شي نو د اختر نه پس به بیا روزي خپل کار له او بیا الله شته الحمدلله بلکل ښه خبره ټیک شو نو زه دې نه واله ته په خپله خوښه باندې چې دومره دې ته والې چې ستا په میاشت ښه تېره شي. نه بس معموله بس ته په خپله وکړې الله دې درکولو ولا الله دې په تو شو پاس دا خو د الله درکوي مونږ څوک یو چې چاته به پیسې ورکوو دا مو تقریبا په شپږ ویس زره مې تنخواه و 4 هفتې کې که نه 4 هفتې کې 6000 روپۍ نو 24000 درمی که نه دا 24000 روپۍ موله چې 5 رم رو کوزو پې کوژوره وکم بل غریب لاون چې ته په کور راشي زیوت یې نه که څوک چرته مزدور وي خو چې نه کړي چاته سواله ستا امداد ورسه ضرور وي نه دا 500 روپۍ دي دا ټولې ستا نو چې ته مونه غریبان خلک دي چې څنګه الله پاک تعالی رسولو اکه غریب له الله پاک اکه شان رسول چې څنګه تعالی رسولو او غریب نه ته غیرتی پښتون او الله پاک غیرتی ذات ته هغه ستا غونډه غیرتی خلک ډېر زیات خوښي زه به سلام په دا چې کوم ستا د میاشتې خرچه شوه چې کومې پکې سیوایي شوې که نه په دې یو ماشومان له
وړو مور خو دې شته که نه هغې له به کپړې والې ځان له به کپړې والې میاشت به دې پېښه مزېداره زه بس الله پاک پور دې کو د بې وسو خدمتګار یې د ناچارو تابعدار یې الله خلار الله خلار الله ما بدرنګ دا چې دا څه وشو چې دا کومه مزدوري د الله پاک درکړه او دا مونږ نه ده دا له چا درکړه دا بس الله راکړه دا د الله درکړه دا د الله درکړه او چې کله روزه تېره شي که نه دې کې خو خپلې لمونځونه خپل عبادتونه وکړه بالکل بالکل او بېبې ته مو ووایه تاسو ته مو زموږ ملګري دي هغوی وایي چې دا مشران چې دا ټول عمر سخت تېرې کړي دي چې دوی دا روژه لږه په سکون تېره شي خپل عبادتونه وکړي نو چې کله لاس اوچتوې هغه ملګري دعا کې یاد ساتئ امین الله دې کامیاب کړي سره دې موږ تاسو ټولو الله دې خلاري و الله دې نورم توفیق ورکړي چې د غریبو خلکو مرسته کوي الله دې بالله خوشحاله یې که نه بالکل داسې خوشحال شوم چې بس د غونډه زندګي کاته وایي چې خوشحال شوم ای مجدا سمباد شای د بے وسو مسیحای د غریبو د سر سورې